الله پلیس باندې دی مستحق چې هغې له دورې ورکړلی شي. نن هغې د الله په احکام باندې اعتراضات کوي، نن د هغې د الله احکام چیلنج کوي. لاندې خلک هغې راپورته شو او په خلکو باندې فتوې لګوي. علماء په باره کې څه وایي؟ یو لګیا دی د علماء په باره کې، یوه ښځه لګیا د علماء په باره کې. موږ هغه اسلام نه منو چې که موږ ته علما پیش کوي. وایي لا حول ولا قوة الا بالله. هغه اسلام ته موږ تیار نه یو چې کوم موږ ته علما پیش کوي، او بیا لا د خپل ځان د صفایي دپاره وایي موږ اسلام منو. وایي اسلام ته موږ تیار یو، موږ د اسلام منودو ته تیار یو، لیکن هغه اسلام موږ نه منو چې کوم علما موږ ته پیش کوي. نو تعالی به الله راضي نعوذ بالله چا به تا ته اسلام پیش کوي؟ که رسول الله صلی الله علیه وسلم به را ژوندی کړي او تا ته به اسلام پیش کوي؟ اسلام خو هغه اسلام دی چې کوم علما پیش کوي. قرآن خو په خپله خبرې نه کوي، قرآن خو علما بیانوي. حدیث خو په خپله خبرې نه کوي، حدیث خو علما بیانوي. لیکن د هغې مقصد په دې کې څه دی؟ د هغې مقصد په هغې کې صرف او صرف خپل خواهشات پوره کول دي او خپله خبره اوچتول دي چې علما لاندې شي. د علماو خبره هغې څوک نه مني، نو زمونږ خبره بیا په هر ځای کې ځایدلی شي. اوس په دې نږدې وخت کې څه به یو مارش کېده او زه ډېر زیات خفه په دې باندې شوم چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی ملک او دا ناره ډېره اوچته والی کېدلی شي. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، دا الفاظ ډېر په شور او په زور سره هر ټیم کې ویلی کېدلی شي. لیکن نن هغه پاکستان چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی، نن په هغې کې د الله رب العالمین دشمنۍ ته خلکو چیلنج ورکړو. نن په دغه پاکستان کې د الله احکام برای راست چیلنج کړی شول چې میرے جسم میری مرضی، زما جسم دی او زما مرضی ده. په دې کې د الله هېڅ کار نشته دی، نعوذ بالله. نن زما د الله دومره ګستاخي خلک کوي چې هغه الله چې دا انسان یې پیدا کړی د نطفې نه، الله رب العالمین دغه انسان 4 میاشتو کې د مور په رحم کې پیدا کړ. هغه شکل و صورت ورکړو، فی ای صورت ما شاء رکبک، په کوم صورت کې چې خوښ شوی زما الله د انسان له شکل و صورت ورکړی دی. دغه نارینه ور هم ورکړی دی، دغه زنانه ور هم ورکړی دی. خالق کائنات دی، خالق د ټول انسانیت دی. لیکن نن دشمن راولګېده، نن کفار راولګېده، زما د الله تمام احکامات یې چیلنج کړه. نن الله د خپل خالقیت ته مرسته کړه چې موږ ستا خلق نه منو. او یو پکې لګیا ده وایي قدرت زیاتی کړی، نعوذ بالله. زما ورونو د الفاظ خوري علم نه راځي، لیکن مجبور یو نن چې موږ د الفاظ ویو. وایي قدرت زیاتی کړی دی چې ښځې له حق کم ورکړی او سړي حق زیات ورکړی دی. نن د الله په احکامو باندې برای راست اعتراض کېدلی شي. زما ورونو موږ په خپل الله به کله غیرت کوو؟ زموږ الله رب العالمین زموږ د هغه دومره فیصدي په دې معاشره کې کېدلی شي چې نن ته دغه ښځو هم زه جواب ته تیار نه یم، نن حکومت هم د هغې جواب ته تیار نه دی. زما ورونو دا خلک په الله را څه جواب ورکوي چې زما احکام برای راست چیلنج کېده، زما د خالقیت ته خلکو انکار وکړو. نن خلکو دا ناره اوچته کړه چې میری جسم میری مرضی، زما جسم او زما مرضی. که ستا جسم ستا مرضی وی، بیا په کار وه چې ته دې نر پیدا شوی وی که نه. که ستا جسم ستا مرضی وه نو بیا ته بوډۍ کېږي ولې، ته بوډا کېږي ولې؟ که ستا جسم ستا مرضي ده، په تا مرض ولې راځي؟ ته خپل مرض ولې نشي کنټرولولی؟ چې ستا جسم ستا مرضي ده، کرونا وایرس چې عام کېږي ته د هغې دفاع د خپل ځان نه ولې نشي کولی؟ ستا جسم ستا مرضي ده، ته د ځانه مرګ ولې نشي دفع کولی؟ ستا جسم که ستا مرضي ده، نو بیا خو دلته د معاشرې چې کوم روټین دی، د معاشرې چې کوم احوال دي، دا مور ده، دا خور ده، دا پکې ترور ده، دا پکې د ترور لور ده، دا پکې د تره لور ده، دا پکې نیا ده، دا پلار، دا رور، دا ټول د معاشرې نه ختم کړی شو. یاد لرئ زما ورونو، مغرب چرته نه غواړي چې دا معاشره چې کوم دلته په دې ملک کې ده، د مسلمانانو په ملکونو کې ده، چې اخوت، برادري، رورولي، رشته داري، د یو بل سره تعاون کول، د یو بل په غم ښادۍ کې شرکت کول، هغې چرته هم دا نه برداشت کوي چې دا معاشرې دلته برقرار وي. نن د کفارو په ملک کې مور معلومه نه ده، پلار معلوم نه دی، رور او خور معلوم نه ده، ترور معلومه نه ده چې د هغې سره رشته وپاللی شي. کفار هم دقه سازش دی چې د مسلمان ښایسته معاشره هغه د منځ نه ختم کړي،
میرے جسم میرے مرضی دا نعرے بخا مخاوي چې زه په کوم ځای کې بچی پیدا کول غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. مخکې دور کې زنانه چې وي دومره حیادارې. حدیث کې خدا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم هغه دومره فرمایلی چې کله یوه جنۍ تاسو په نکاح باندې ورکوئ اجازت ترې غواړئ نو زنانه خو یې خبرې نشي کولی، خاص کر ځوانه جنۍ خو یې خبرې نشي کولی، دا نشي ویلی چې ما چاله ورکه. نو نبي ویلي و اذنها سماتها، د هغې اجازت صرف چپ کیدل دي. حیا پکې ډېره زیاته ده چې چپ شي نو بس دا د هغې رضا ده. لیکن نن د زنانو نه حیا دومره واغستلی شوه، دومره کلاو انداز باندې راله چې بری راست په ټي وي باندې په سوشل میډیا باندې وایي چې زما مرضي ده چې په کوم ځای کې زه بچي پیدا کول غواړم، که د خاوند نه بچي پیدا کول غواړم او که د پردي سړي نه بچي پیدا کول غواړم. داسې الفاظ دا خو په دې معاشره کې د کنجرو نه کنجر خلک دا الفاظ استعمالوي، بل څوک نه استعمالوي. زما وروڼو د دې خبرو ضرورتن په دې وجه باندې دی چې دا یو سیلاب را روان دی. خواهشات د انسانانو هشته دی، خاص کر نوجوان نسل. یو نوجوان ځان ځای کې سوچ کوي چې دا خو مزید صاحب په یو ښځه باندې اکتفا څوک کوي، دا خو خره بس زنانه ده میری جسم میری مرضی. او یو د مودو دله پکې داسې وایي میرے بہن ان کی مرضی، میرے بہن ان کی مرضی. دې ته په هغه حدیث کې دیوس ویل شوی. دیوس درې کسان دي چې جنت ته ونه داخلېږي، نه به اوس الله خبرې کوي نه به پاک کی. الدیوس الذي يقر الخبث في اهله، هغه دوس سړی دی چې په خپل اهل کې په خپل کورنۍ کې خباثت برقرار ساتل غواړي. نن خباثت دومره عام شو او زه دا کولا وایم حکومت وقت د دې ذمہ دار دی. الله به د دې نه تپوس کوي د دې په باب کې. تاسو صاحب اقتدار وای، اقتدار خاوندان وای، ولې د دې روکتام تاسو نشو کولی؟ نن که ستا خلاف څوک جلسه کوي د هغې دپاره خو رکاوټونه ډېر وار دی. لیکن که د الله احکام څوک چیلنج کوي، زما د رب خلاف څوک راوځي، زما د الله د کلام خلاف څوک راوځي، د دې آیات خلاف څوک راوځي، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے نبی مومنان ته خپل نظرونه ښکته کوي. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے نبی مومنات ښځو ته ویوه خپل نظرونه ښکته کوي. د دې آیات خلاف څوک راوځي. الرجال قوامون علی النساء، سړي حاکمان دي په ښځو باندې. د تمام قرآن خلاف ښځې راوځي، حکومت د هغې مخه نه نیسي. دا مجرم دی دا حکومت، دا به الله له جواب ورکوي په ورځ د قیامت باندې. طاقت خو ستا شته دی، دا څه سیکولر ملک خو نه دی، دا د اسلام په نوم باندې آزاد شوی ملک دی. او شرم پکار دی دغه خلکو له. دیو پاکستان په بار ملک په شرمونو باندې وشرماو. د مسلمانانو په ملکونو کې پاکستاني د سترګو د غړېدو نه ویستل چې دومره کنجر خلک ستاسو په ملک کې راوتلی نه څوک یې مخه نشي نیولی. او بیا هغه الفاظ یې څه لیکلي دي، الفاظ یې په هغه بینرو باندې څه لیکلي دي چې داسې خبرې. دا خو زما عقل نه منودله چې مسلمانان به ځان ته وایي او هغوی به داسې خبرې کوي. او بیا دې بعضې سړو ته وګورئ بای سړي ځان ښه کوي، دیم په سوشل میډیا د هغې حمایت شروع کړي. بعضې انکران هم د هغې حمایت شروع کړي. پکې بعضې پکې لا ځان ته مذهبي سکالر وایي، د جینکو په منځ کې به ټول عمر ناستي او دا مذهبي سکالر دی. لعنت په داسې مذهبي سکالر باندې چې هغه ټول عمر د جینکو سره ناستي شوګانې کوي او آیات هم غلط وایي. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم په ځای باندې لقد خلقنا الانسان من احسن التقویم. لاول خو آیات ټیک بیا وروسته مذهبي سکالر ځان ته ویوه، ته خو آیات ته شي ویلی. دا رسمي دا زما وروڼو قسم په الله چې پاکستان په بار ملک کې وشرمېدو، بار ملکونو کې پاکستان په شرمونو باندې وشرمېدو. او دا د صرف د کنجرو خلکو د لاسه. دا رسمي دا زما وروڼو زما خبرې به رسیږي یا به نه رسیږي، صرف د خپل نوجوان نسل ته ویم چې خپل الله وپېژنئ، خپل رسول وپېژنئ، خپل دین وپېژنئ، په خپل الله غیرت کوئ. اوی چې موږ په الله غیرت ونکړو څوک به کوي؟ څوک به راځي؟ ابوبکر به راپاڅي، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه به راځي، عثمان او علي رضی الله عنه، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خیبر، اصحاب الشجره، دا به راپاڅي.
یا به نور سلف علما سلف سپا سالاران دیو برا پاسی و خیرت پکئی نن پا اللہ بالی خیرت پارا منگ پاتیو منگ دا اللہ پا کلام بالی خیرت پارا منگ پاتیو بل سوک پاتی نری زمارنو او ایک خیرت مکد اللہ پر انون بالی دا اللہ پا کلام بالی خبر فیدم دا ورنہ اللہ تا دا اچھا صورت نشترے اللہ رب العالمین غنی ذات ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو محتاج ہوئے اللہ تا نن منگ اخبر اللہ تا محتاج ہے اللہ منگ تا محتاج نہ دے خو اللہ منگ تا گوری چیز ہمارا بندگان پا ما غیرت کئی کن کئی غیرت کئی کن کئی پا بانے نن زما پلار سو کنزی زو سسکم نن زما امور سو کنزی زو سسکم لیکن کہ زما دا اللہ سو گستاخی کئی زما دا اللہ دا کلام سو گستاخی کئی زبیا قلال پا خوبانی ادیما اس پرواہ میں نشترے اس پرواہ بیا سما نشترے نن زمانگا حال دے ترا ورسی دا زمارونا میرے جسم میری مرضی اسی پا ایمانے ہوئے دا نارا دا مسلمان شان دے وزوری باز خلقو تیرانے ما دی بردا کنجر سرباس کئی کل یو خبر کل خبر دو ٹوک الفاظ مسلمانے کا کافر لنڈا خبر لاول باس کی دا پکارو تو مسلمانے کا کافر ہے کوئل مسلمان ہے ما نو مسلمان خوئی دیتا چا قرآن منی نو تر دیات تسنگی انکار کیا چا رجول قوامون علی النساء قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم وقرن فی بیوتکن یدین علیہن من جلابیبہن دی آیتون انکار تسنگی کتا سے سبل تفسیری جو آگے مکتے پیش او کتوے ایسا کافر ہے ما نو کافر خودے آزادا پائی خوزم کار نشتا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر کافر دا پارا خدا جنت تے چھ سکے غکو بیا لیکن دا اسلام تا پا بسان بانے مگدا چھ تا اسلام تا پا بسان بانے دے بھائی دا غرا اسلام چیلنج کے او حق دلے ورک لے شوے صرف فحاشی اور یعنی پدے ملک خورولی زمارنو دا فحاشی و سیلاب دا اوریانی و سیلاب حکومتون باقی دا غیس باقی دا سپورٹ کئی بار ملکنا ایتا پنڈنگ کی پدے باپ کے چی دا مسلمان دا معاشرم دا قشانتا بگڑاو شی خراب شی زکر چی دا غیب ملکی دا شیر نشترے آئیو ملگری قصہ کولا ویلزم ایو ملگریو پا امریکہ کی علتا سبق ریڈاٹ رئی ویلزم اخپلیو کمرہ میں اغسلیو کور میں اغسلیو ویل بار چت کی زیم لاندی چت کی یو خزده آغی سر یو لور ور سر ده ای سر لور ور سر ده سٹیم کی ماں مطالعہ کا ولد شپی پدے کی لاندی زیرگی شانت کی سیاسویری غنتی کی بارال سر آکو شما زکر چیزا مسلمانان خدا کار دے چرکا ورڈی بخام خطا پوس بپوس کی زر آکو شما دروازه ورٹکا ولا غی اجازت رکھ زورلما یو بوڑای زرانا دا داغی ہائی ٹمپریچر ہائی تبیوہ زورلما لما ورته چې ولی ویل چې زما تبه ده ما چې لور دې څه شوه ویل چې لور مې اوس یا راغلی او دغه سلاړه زه دقه شانته پرېښودم ویل په دې کې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې ما هغې له په سر باندې زور کوم ما ورته ویل چې زه اجازت غواړم په دې سر ته لږ زور کومه ویل چې و زور کلاله پې ما سر باندې زور کاوله زما خپل مور ته فکر لاړ پر یہ سوچ کے زخپل مور ته زما سوچ لاړه زما سترګو نه ووخ کې لاړې دا ووخ کې زما دای په مخ باندې ولګېدلې ما ته برو کتل ما ته ولې جاړې ویل ما ورته چې زما خپل مور ما ته راپیاد شوه ویل ما ته ستا مور شته دی ویل ما چې هغه زما مور شته دی ویل چې هلته ستاسو د میندو څه ټوکه کوئ ویل ما ورته ویل چې موږ خپل ملک د مسلمانانو په وطن کې کله چې مور یا پلار بیماران شي زوی م رامنډې وایي لورم را منډې وای نوسیم را منډې وای څوک ته ډاکټر دل راولم څوک له په سر زور کوي څوک له په خپو زور کوي او یو پریشانی شانتي ویلا ویل ما ته چې تر اشتیا وې ساس عمر کې رښتیا د سي حال له ما چاو کتال ته ویل تابر خپل حالي دلوي چې تا نه خلق قرباني دل کنه قرباني دل ویل چې تاسو را دین هوړ خپل دین نه پدې کې خود انسانیت قدر ده زمان خود تب په حالات کې زما شدید تبلا او زما لور د قشانت سپری خود مو د خپل یار سره لاړه مغرب زمانو دا زمانګه چې کم د کورنۍ رشتہ داری دا چرته ماخی نشي برداشت کوله
دغه ارمان هم دقه دی چې دا مسلمانان هم دقه شانته لون په ولن ګرځي چې د هغې نه تپوس کول څوک یې نه پلار معلومې نه زوی معلومې نه رور معلومې هېڅ معلوم نه د هغې نه دقه کار دی دا عقل دی چې میرے جسم میرے مرضي زما د که د یو خاوند نه مې غوښتله هغې نه به زه بچي پیدا کوم که نه د بل نه مې غوښتله بل نه بچي پیدا کومه نو ستا د بچي خرچه به څوک برداشت کوي چې ته د بل نه بچي پیدا کړې ستا د بچي خرچه به څوک برداشت کوي میرے جسم میرے مرضي شرم پکار دی دې خلکو لره او دا خبره که زما سخت ډېر معذرت غواړم د حکومت لم شرم پکار دی وشرمېږئ په شرمونو باندې چې تاسو کې دومره خیرت ته راځي چې د خپل الله باندې خیرت وکئ په خپل الله تاسو غیرت وکئ چې دا الفاظ دا مسلمانانو په ملک کې دا جاری کیږي دا خود رجم لایق دی پکارو چې دیو له رجم ورکړی شوی که شادي شدی یا دیو له دورې ورکړی شوی که غیر شادي شدی دې ته بیا کولام اجازت ورکول کولاو او د مسلمانانو په دارو خلافه کې پای کې کولاو اجازت ورکول چې بس څه کوئ هغه کوئ خیر دی اجازت دی مسلمان آزاد نہیں دسی مسلمان د الله د احکامو پابند وي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نبی وایه زما منځ زما قربانی زما هر څه چې کوم دي دا هر څه د الله دپاره دي زما ژوند او زما مرګ د الله دپاره دی میرے جسم میرے مرضي الله رب العالمین نه سوال لري چې الله تر داسې ګنده خلکو نه موږ خلاص الله رب العالمین دې د دې ملک دا واګې د نیکانو خلکو په لاس کې ورکړي چې داسې ګندونه بند کړي چې داسې ګندونه بار ته بیا نه راوځي الله رب العالمین دې زمونږ د نوجوانانو د نارینهو د زنانو د هغې د ټولو اصلاح وکړي الله یې داسې د فحاشۍ د سیلاب د موږ بچو ساتي الله دې زمونږ د راضي شي باقي علامات به انشاءالله بله جمعه کې ذکر کړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين